زه اوس ایثار شم زه اوس ایثار شم که شمه روان څه وکمه ستا د وړو وړو سلګو نه قربان څه وکمه خدایه زما د سر قیمت فقط یو څو ډالري خدایه زما د سر قیمت فقط یو څو ډالري خدایه خرڅېږم چې دومره ارزان څه وکمه هغه بېوسه زه مجبوره ګنې خدای ګواه دی زموږ د دواړو خپلولو ارمان یو شانتې دی زما غزل اوري او سترګو کې ډنډ اوښکو لکه زما او ستا د مینې داستان یو شان دی سلامونه خوږو ستړي مه شئ انورخیال بنیري یو ځلې بیا مخاطب یم د اے کے پلیټر هاوس نه په شب قدر کې ناست یو دا مهال او مرکب را سره ناست دی غوښتل مې د مرکب صاحب نه څو شعرونه واورو ستاسو لپاره ډېر خوږ غزل لیکي ښکلی غزل لیکي یقین وکړه د پروګرام نه مخکې مو شعرونه اورېدل ډېر خوند یې راکړو نو دوی وي چې مرکه به سبا شي ټایم ناوخته خو ما وی نه دا شعرونه به ریکارډ کوو دغه ملګرو سره به یې شریکوو نو غواړو چې د مرکب صاحب نه د خوند او رنګ خواږه شعرونه واورو اول خو درته خپل پروګرام کې هرکلی ووایو ډېره مننه خیال صاحب الله مو آباد لره لګیا وي تاسو پښتو ادب دپاره ډېر دروند خدمت کوئ ډېر په درانه نظر ورته ګورو والله دې ستاسو په عمر کې برکت وکړي چې دغسې د خپله ژبې پښتو ادب خدمت کوئ نو ډېره مننه ستاسو انشاءالله ډېره مننه شعرونه دا کوم چې مې وویل دا دوه شعره دا راته پوره غزل ووایه بیا ورپسې ځو زم چې کلي نه تر ښاره خفه کېږي مخکې ته شعرونه دي زم چې کلي نه تر ښاره خفه کېږي راپسې یوه بیماره خفه کېږي څه خو شته چې رنګ دې ورځ په ورځ جوړېږي او ښکلا دې له رخساره خفه کېږي د جهاد جذبه مې شته دی خو په کور کې د اویا حورو سرداره خفه کېږي د جهاد جذبه مې شته دی خو په کور د جهاد جذبه مې شته دی خو په کور کې د اویا حورو سرداره خفه کېږي ډېر ښه دا بیا ووایه مننه جي د جهاد جذبه مې شته دی خو په کور کې د اویا حورو سرداره خفه کېږي شعر داسې غزل چې زړه چې مې وران و له مودو راسې وران یو شانتې دی زړه چې مې وران و له مودو راسې وران یو شانتې دی بې له یو چا راته خپل کور او زندان یو شانتې دی نو هغه بې وسه زه مجبوره ګنې خدای ګواه دی هغه بې وسه زه مجبوره ګنې خدای ګواه دی زموږ د یو بل خپلول ورمان یو شانتې دی مننه زه یم قایل د خپل باچا د رالېږلې ډالۍ زه یم قایل د خپل باچا د رالېږلې ډالۍ قایم زما د چا په سترګو ایمان یو شانته دی مننه او زما غزل اوري او سترګو کې د ډنډه اوښکو زما غزل اوري او سترګو کې د ډنډه اوښکو لکه زما او ستا د مینې داستان یو شانتې دی نو ته که باور کوي که نه کوي خو مرم درپسې ته که باور کوي که نه کوي خو مرم درپسې زما د زړه زما د ژبې بیان یو شانتې دی مننه او عاقبه خامخا به ځي په یوه لار د مینې چې په زړونو غوړېدلی جانان یو شانتې دی نور دنه څه وکړم ښه غزلو چې زه اوس ایثار شمه که شمه روان څه وکمه زه اوس ایثار شمه که شمه روان څه وکمه ستا د وړو وړو سلګو نه قربان څه وکمه نو زما د مینې نه منکر شو جانان څه وکمه زما د مینې نه منکر شو جانان څه وکمه خاورې ریمې شو د خوږ زړه ارمان څه وکمه خدایه زما د سر قیمت فقط یو څو ډالري خدای زما د سر قیمت فقط یو څو ډالري خدای خرڅېږم چې دومره ارزان څه وکمه خدای زما د سر قیمت فقط یو څو ډالري خدای خرڅېږم چې دومره ارزان څه وکمه ولالې مې ځي نه ایثارېږي په سوالونو زارو لالې مې ځي نه ایثارېږي په سوالونو زارو نه زه بیمار شم نه راښکې شو باران څه وکمه لالې مې ځي نه ایثارېږي په سوالونو زارو نه زه بیمار شم نه راښکې شو باران څه وکمه عاقبه چا له خوا له ورشم چاته وجاړمه عاقبه چا له خوا له ورشم چاته وجاړمه پیدا مې نه کړو د زخمي زړه درمان څه وکمه غزل دی چې ځنې خندا هم شي عذاب
جناب څوک څه پیژني ځینې خندا هم شي عذاب جناب څوک څه پیژني چې سړی څنګه کړي خراب جناب څوک څه پیژني مړو نو احترام هم سره ټیټي شي چې له حده واوړي نو احترام هم سره ټیټي شي چې له حده واوړي په سر د خپېږ دی بیا جناب څوک څه پیژني مننه نو احترام هم سره ټیټي شي چې له حده واوړي په سر د خپېږ دی بیا جناب څوک څه پیژني او دلته د مینې په نشه اډو څوک مست نشته دی دلته د مینې په نشه اډو څوک مست نشته دلته د مینې په نشه اډو څوک مست نشته دی دلته رسرو شوندو شراب جناب څوک څه پیژني مننه چې خپل اتل ته هم غدار د خپل خاورې وای چې خپل اتل ته هم غدار د خپل خاورې وای پښتونولي کتاب نصاب جناب څوک څه پیژني مننه چرته چې ساز او غل په یو رنګ جامه کې ګرځي دا شعر لږ توجه سره وکړئ چرته چې ساز او غل په یو رنګ جامه کې ګرځي هلته بیا سم او بیا خراب جناب څوک څه پیژني مننه معصومې سترګې هم واقع ډېر سوالونه لري خو ځینې سوال ځینې ځواب جناب څوک څه پیژني تمامه شپه په دغه باب باندې خبره کېده کله به سم کله خراب باندې خبره چا ویل ښه دی چا ویل نه دی چا ویل نه یو خبر چې په دې ښار کې انقلاب باندې او دا سور د مینې دی دا سپین پکې د امن نښه دوه مین ناستو ګلاب باندې خبره دا سور د مینې دی دا سپین پکې د امن نښه دوه مین ناستو ګلاب باندې خبره کېده ورته به ټولې کیسې وکړم د دې خپلې خاورې چې چېرته هلته په عذاب باندې خبره شعر دی یار ډېره مننه قربان چې ورته به ټولې کیسې وکړم د دې خپلې خاورې چې چېرته هلته په عذاب باندې خبره کېده نور به ده نه کبجانه څه وواورو مننه ستاسو دا غزل دی اوس موسم ګرم دی خو د یخ موسم مخکې مې ته وویل په ګپ شپ یو غزل وویل چې غزل دی چې یخ موسم دی یخې ورځې یخې شپې جي یخ موسم دی یخې ورځې یخې شپې جي زړه مې غواړي د تودې غېږې مزې جي یخ موسم دی یخې ورځې یخې شپې جي زړه مې غواړي د تودې غېږې مزې جي او یوه شوخه چې له زړه مې بهر نه ځي یوه شوخه چې له زړه مې بهر نه ځي ومې نه لیدله وشولې مودې جي یوه شوخه چې له زړه مې بهر نه ځي ومې نه لیدله وشولې مودې جي تش د شونډو په خبرو پسې نه ځو تش د شونډو په خبرو پسې نه ځو موږ اخلو د مخونو نه مانېږي تش د شونډو په خبرو پسې نه ځو تش د شونډو په خبرو پسې نه ځو موږ اخلو د مخونو نه مانېږي نو مینو سترګې غوړولې په بلۍ دي مینو سترګې غوړولې په بلۍ مینو سترګې غوړولې په بلۍ دي که د دویم منزل کې جوړه مې کدېږي مننه مینو سترګې غوړولې په بلۍ دي که د دویم منزل کې جوړه مې کدېږي مجبوري وه نو چې بل ته ودېدله مجبوري وه نو چې بل ته ودېدله اوس خفه خو به ضرور وي راپسېږي مننه وقف جانه بې له یاره زندګۍ نه عقب جانه بې له یاره زندګۍ نه شومه سم زرې ډېره مننه خوشحاله شي چې ما ته دې وګوري او بیا دې لږه ساه واخلي حالات به ټیک شي خو اشنا دې لږه ساه واخلي په مودفس راغلی زړه مې ترې نه هم نه کېږي اذان دې وشي خو رڼا دې لږه ساه واخلي دا دې تا ته ډالۍ وي چې په مودفس راغلی زړه مې ترې نه هم نه کېږي اذان دې وشي خو رڼا دې لږه ساه واخلي او څوک را روان دی مقصود نادانه څوک را روان دی که باران شو نو بیا نه رارسي توفان دې نه راځي هوا دې لږه ساه واخلي او ورته اظهار کوم یو مو کترې بله غواړم خو بس زما د زړه رضا دې لږه ساه واخلي او خیال خو لګیا دی مزدوري کوي چې پور ختم شي بیبي ته ووایه بابا دې لږه ساه واخلي ډېره مننه مرکب صاحب ستاسو او سره د نادان ملګري چې د کیمرې په شا ناست دی هغه هم دلته راولو خو ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې موږ له مو وخت راکړو راغلی الله مو قدر وکړي ډېره مننه